د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د قبیلې مشر څنګه منځته راغی؟ زه پر دې بیریږم چې زما لیکونه ورځ په ورځ مغلق کیږي. خو خبره دا ده چې زموږ شاوخوا ژوند په خپله ډیر مغلق دی. په پخوا زمانو کې ژوند ډیر ساده و، خو موږ اوس د هغو وختو په باره کې ګډ یو، یعنی خبرې کوو چې د دغه مغلقوالي شروع وه. که موږ خپله څېړنه ورو ورو تعقیب کړو او هڅه وکړو چې په هغو تغییراتو مو سر خلاص سي چې په ژوند او ټولنه کې سرته رسیږي، نو د نن ورځې په ډیرو شیانو پوهیدل اسانه کار دی. او که چیرې داسې هڅه ونه کړو نو به د خپل محیط په پیښو هیڅکله ونه پوهیږو. داسې به یو لکه کوچنیان چې په تیاره ځنګله کې ورک وي. دغه سبب دی چې زه غواړم چې تا د ځنګله ژۍ یا څنډې ته بوزم، څو بیا د هغه له منځه خپله لار پیدا کړی سو. ستا به په یاد وي چې تا په مسوري کې زما څخه د پاچاهانو په باره کې پوښتنه وکړه چې دا څنګه کسان دي او ولې پاچاهان سول. موږ به اوس هغو پخوا زمانو ته سر ورایسته کړو چې د پاچاهانو شروع وه یا منځته راغلل. دغه کسان په لومړي سر کې پاچاهان نه بلل کېدل، خو که وغواړو چې د هغو په باره کې معلومات پیدا کړو نو باید د هغو په منشا او شروع وپوهیږو. د قبیلو د جوړښت او تشکیل په باره کې ما پخوا لاسته سره خبرې کړې دي. کله چې کرنه یا کرهڼه منځته راغله او د کار ویش هم تر یوې اندازې پورې پیدا سو، نو لازمه سوه چې په قبیله کې یو څوک کارونه سره تنظیم کړي. تر دغه مخکې لا قبیلې یو داسې چاته ضرورت درلودی چې له نورو قبیلو سره یې په جنګ کې د دوی مشري کړې وای. د قبیلې لارښوونکی به عموماً تر ټولو مشر سړی و. دغه سړی به هغو یعنی ښه به دا وي چې ووایو چې اوس یې موږ پاتریارک یا د قبیلې مشر باله. دا ځکه چې تر ټولو مشر سړی به تر ټولو ډیره تجربه او تر ټولو ډیره پوهه درلوده. د قبیلې دغه مشر به د قبیلې له نورو غړو څخه کوم فرق نه درلود. د به له نورو سره یو ځای کار کاوه او هر څونه غذایي مواد به چې په لاس ورتلل هغه به یې د قبیلې د ټولو غړو ترمنځ ویشل. هر څه په قبیلې پورې اړه درلوده. د اوس په شان نه ول چې هر څوک د خپل ځان، کور، پیسې او نور شیان لري. خلکو چې به هر څه ګټل هغه به یې د قبیلې په منځ کې داسې ویشل لکه په هغې پورې چې یې اړه درلوده. دا ویش به د قبیلې مشر یا پاتریارک کاوه. خو ورو ورو تغییر او اوښتون منځته راغی. بل ډول کارونه پیدا سول. په تیره بیا د کرهڼې له پیل سره د قبیلې مشر مجبوره و چې ډیر وخت په تنظیم کولو تیر کړي او وویني چې د قبیلې ټول غړي په کارو کې برخه اخلي او که نه. د قبیلې مشر ورو ورو د عادي خلکو کار پرېښوی، ځکه یې نو له عادي خلکو څخه توپیر پیدا کړ. اوس مو د کار یو بل ډول ویش ولیدی. یوې خواته د قبیلې مشر یا پاتریارک دی چې د خلکو تنظیم او پر هغوی باندې امریت پر غاړه لري، او بلې خواته خلک دی چې پر مځکو کار کوي، ښکارونه کوي، جنګونو ته ځي او د خپل لارښوونکي یعنی د قبیلې د مشر امر پر ځای کوي. که د دوو قبیلو ترمنځ جنګ پیښ سوی وای نو د قبیلې د مشر قدرت تر پخوا لا زیاتېدی، او سبب یې دا دی چې جنګ بې له مشره په ښه توګه پر مخ نسي تللی. په دې ډول و چې د قبیلې د مشر واک ډیر زیات سو. څرنګه چې د تنظیم او ادارې کار مخ پر زیاتېدو و، د قبیلې مشر په یوازې سر نسوای کولی چې هغه سر ته ورسوي، نو یې د کومک لپاره نور کسان وټاکل. اوس نو موږ وینو چې ادارچیان منځته راغلل، خو البته چې د قبیلې مشر د پخوا په شان د ټولو مشر دی. قبیله پر ادارچیانو او کارکوونکو وویشل سوه.
هغه څه ناڅه برابري چې انسانانو پخوا سره درلوده له منځه ولاړه. هغو کسانو ته چې اداره یې په لاس کې وه د ساده کارګرانو واک په لاس ورغلی. په بل لیک کې به وویني چې د قبیلې مشر څه ډول وده وکړه.